سلام، به مهمترین های ورزش از زاویه خوش آمدید. رقابت های خزانی ووشو امروز در کابل برگزار شد. بیش از 100 ورزشکار از باشگاه های ووشوی کابل برای یک روز برابر هم رقابت کردند. جزیات در گزارش. برگزاری رقابت های خزانی ووشو در کابل. هدف این دوره مسابقات استعدادیابی جوانان برای حضور در رقابت‌های تیم منتخب پایتخت گفته شده است. ما امروز شاهد مسابقات اولین دور مسابقات داخل شهر کابل به نام استعدادیابی یا مسابقاتی است که بتانیم که بهترینای خود باز هم در این دور پیدا کنیم که تا اینا بتونن در مسابقات منتخب شهر کابل اشتراک کنند. رقابت‌های خزانی ووشو با حضور بیش از 100 ورزشکار در 11 کلاس وزنی و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد. ما در این مسابقات شرکت کردم چون این مسابقات بیشتر همی چشم ترس یا همی لرزشی که مسابقه داره گم میکنه برای یک ورزشکار و این خیلی خوب است که از تکنیک‌های بیشتر همچنان تجربه زیادتر یعنی آدم برخوردار میشه. قرار است تا یک هفته دیگر یک دوره کارگاه آموزشی سند درجه 4 داوری این رشته نیز در کابل راه اندازی شود. تیم ملی کبدی افغانستان برای حضور در نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان امروز راهی ایران شد. بیشتر در گزارش. تیم ملی کبدی کشور امروز راهی ایران شد. کبدیکاران کشور قرار است برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان اشتراک کنند. 10 ورزشکار همراه با 2 مربی و یک هیئت تیم افغانستان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. از مدت 3 ماه تیم جوانان ما آمادگی گرفتن و تمرینات منظم نظر مربیای و هیئت رهبری فدراسیون داشتند. رقابت‌های قهرمانی کبدی جوانان جهان از 9 تا 16 نوامبر با حضور 20 کشور و میزبانی ایران برگزار خواهد شد. د افغانستان کرکت ملي لوبډلې ځوان لیگ سپینر او ورو ټوپ اچونکي قیس احمد د 2000 کال د انګلستان په کورنیو سیالیو کې د ګولډ سټار شایر لوبډلې سره د لوبېدو تړون وکړ. نوموړي له دغې لوبډلې سره په تړون خوښي ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو ویاړ بللی دی. 19 کلن لیگ سپینر قیس احمد به د ګلوسټر شایر لوبډلې لپاره په شلوریزو او فائنل شپږ اتلولۍ سیالۍ کې ولوبېږي. د ګلوسټر شایر لوبډلې مشر روزونکي ریچارډ ډاوسن نوموړي ته هرکلی کړی او هغه یې غښتلی توپ اچوونکی یاد کړی دی. د ډاوسن په خبره چې قیس احمد په نړۍ کې یو ښه ورو توپ اچوونکی دی او لوبډله یې هم ورته په انتظار ده چې راتلونکي سیزن کې څه ور په برخه کولی شي. قیس احمد هم د ګلوسټر شایر لوبډلې سره په تړون خوښي ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو ویاړ بللی دی. د یادولو وړ ده چې ځوان قیس احمد د لومړي ځل لپاره په 2013 کال کاربین پرایمر لیګ سیالیو کې د سنټ لوشیا سټارز لوبډلې لپاره لوبې ترسره کړې. وروسته د استرالیا په بګ باش سیالیو کې د هوبرټ هوریکنز لوبډلې سره یو ځای شو. له هغې وروسته بي پي ایل کې له راجشاهي کینګز لوبډلې سره او همداشان کاربین پرایمر لیګ سیالیو کې یې ګیامازون لوبډلې سره هم لوبې وکړې. نوموړی په دې وروستیو کې د انګلستان 100 توپونو سیالیو ډرافټ کې هم شامل و چې د ویلش فایر لوبډلې لخوا واخیستل شو. ویست اندیز په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. ویست اندیز د افغان لوبډلې د 194 منډو هدف د 3 لوبغاړو په سوځېدو د لوبې 40 اور پوره کړ. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ دوهمه یوه ورځنۍ لوبه به د شنبې په ورځ ترسره شي. د 3 ورځنیو لوبو سیریز په لومړۍ لوبه کې افغانستان له میلمه ویسټ انډیزي لوبډلې څخه په 2 وکټو ماتې وخوړه. دغه لوبه چې د هند په 1 لوبغالي کې ترسره شوه، افغانستان د لومړۍ توپوهنې په کولو سره ونه شول کولی چې د لوبې ټول اورونه په پوره توګه ولوبوي او ټوله لوبډله یې په 15.2 اورونو کې یوازې په 194 منډو راونغاړل شوه. د افغانستان لپاره رحمت شاه زرمتي د 1 شپږیزې او شپږو څلوریزو پر مټ په 80 توپونو 1 شپېته منډې جوړې کړې. دغه شان وکټ ساتونکي بیټسمین اکرام علي خیل په 2 شپېته توپونو 58 منډې وکړې. همدا ډول اصغر افغان 15 او ګلبدین نایب 19 منډې جوړې کړې. د ویسټ انډیز لخوا توپ اچونه کې هولډر شیفرډ او چیز 2 او دغه شان کارټرل او هایډن ولش یو لوبغاړی وسوځوه. د ټاکلي هدف په مقابل کې که څه هم ویسټ انډیز په 14 منډو کې خپله لومړۍ او په 25 منډو کې خپله دوهمه وکټ مجیب او نوین الحق ته پرېښودې، خو وروسته د شای هوپ او رستن چیز ترمنځ آرام او د حوصلې ډکه لوبه وشوه. چیز په وروستیو کې په 94 منډو د مجیب لخوا بولډ آوټ شو، خو شای هوپ بیا په 2 منډو ناسوځېدلی له میدانه بهر شو. ویسټ انډیز ټاکلی هدف په اسانۍ سره د 3 لوبغاړو په سوځېدو په 40 اور کې ترلاسه او په 2 وکټو یې افغانستان ته ماتې ورکړه. د سیالۍ غوره لوبغاړی شای هوپ ونومول شو چې 94 منډې یې جوړې کړې وې. ټاکل شوې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه سیالي د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره شي. دا د ورزش مهم خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چیرته